مولا برادر د اشرف غني سره په دوحه کې څه وکړل. په نننۍ ویډیو کې به درته ټول توضیحات وړاندې کوم. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو درسره لایک کړئ او د روزمره دغسې تازه معلوماتو لپاره د سهار میډیا چینل درسره هرومرو سبسکرایب کړئ. قطر کې باخبره سرچینې وایي چې ولسمشر غني په دوحه کې د خپل پلاوي قطري چارواکو او امریکایانو په وسیله له ملا برادر سره د لیدنې غوښتنه کړې وه او ان وړاندیز یې کړی و چې که طالبان وغواړي دا ناسته به له رسنیو پټه هم وساتل شي، خو ملا برادر نه پټې او نه هم ښکاره لیدنې ته حاضر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون مازدیګر اشرف غني د افغانستان څخه دوحې ته سفر وکړ او د خپل د سولې د مذاکراتو ټیم سره لیدنه هم کړې وه. ولسمشر غني بیا وویل د دوحې هوکړه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ ده، موږ پکې دخیل نه یو.